په افغانستان کې د سفیر په کچه د پاکستان د ډیپلوماټیک استازولۍ لوړولو اړوند دغه هیواد له پریکړې د کابل هرکلی د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کابل هم په پام کې لري په ورته اقدام سره په اسلام آباد کې د خپل شارج دافیر استازولۍ د سفیر کچه ته لوړه کړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا کې مهم بولي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت د دې پریکړې چې کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت کچه د سفیر هغې ته لوړوي هرکلی کوي. د افغانستان اسلامي امارت به هم په متقابل ډول په اسلام آباد کې د افغان سفارت د شارج دافیر کچه د سفیر سطحې ته لوړه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې لوړوالی ګڼو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا ته لار هواروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د کابل او اسلام آباد اړیکې مثبت بللې او ویلي دغه اقدام به د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي ترهګرۍ سره د مبارزې او سوداګریزه برخه کې د تعامل او همکاریو پراختیا کې مرسته وکړي. ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ویجاړونکي سیاست بدلون په صورت کې به د اړیکو پراختیا د دوه هیوادونو په ګټه وي. ادامه خشونت‌ها، ادامه ناامنی‌ها، ادامه آوردن فشارهای اقتصادی بر یکدیگر راه حل چالش افغانستان و مناسبات با پاکستان نمی‌باشد و هیچ نتیجه هم در پی نداشتند. امیدوار هستیم که راه تفاهم، راه مصالحه، راه صلح و همچنان راه دیپلماسی راه حل چالش‌ها برای میان افغانستان و پاکستان باشد. پاکستانی‌ها می‌توانند که از راه افغانستان با آسیای میانه حتی با اروپا وصل شوند و همچنان افغانستان از راه پاکستان به آسیای جنوبی. پس همه چیز به دست پاکستان است که با درک حقایقی که افغانستان در جایگاه قرار داره باید با ما تعامل بیشتر و روابط خوبتر داشته باشه. تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو لوړېدل د دوه هیوادونو د اړیکو ښه کېدو د باور او دوه اړخیزو همکاریو په زیاتېدو کې مرسته وکړي.